أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. دې آیت مبارکه کې د میراث په باره کې مزید مسائل ذکر کړي. مخکې آیت مبارکه کې د هغه کسانو میراث بیان شو چې د هغوی تعلق د جزئیت او د بعضیت وي، یعنی پلار کېدل او الوات کېدل، په نسب کې کېدل. دې آیت کې اوس د هغه وارثانو د حق تذکره کوي چې د هغوی سره رشته د زوجیتي د نکاح د وجې نه چې کوم رشته قایم شوي، د کمې رشتې بنیاد چې په نکاح باندې د هغې تذکره کوي. دې کې ابتداءً څلور مسائل د میراث بیانوي، او چون کې رشته د زوجیت د دې بنیاد په نکاح باندې، نو دا د جزئیت او د بعضیت د رشتې نه مؤخر د وروسته ده، نو د دې تذکرې وروسته وکړله. فرمای ولکم او ستاسو د پاره میراث دی، برخه ده. خطاب نارینه ته دی، کم نارینه چې هغه شادي شوده دي، هغوی ته خطاب دی چې ستاسو د پاره هم په میراث کې نصفو نیمه برخه ده ما د هغه مال نه ترک ازواجکم چې ستاسو د بیبیانو نه پاتې شي. بیبي وفات شو او خاوند پاتې شو، نو د دې بیبي د مال نیمه حصه به د خاوند وي، په دې شرط سره ان لم یکن لهن ولد، که د دې زنانه الواد نه وي. دا الواد که د ده نه وي او که د بل چا نه وي، خو چې الواد یې نشته دی، نو بیا نیمه هغه حصه د خاوند په میراث کې ده. فإن كان لهن ولد، او که د دې بیبي الواد یي، که دا الواد د ده نه وي او که د بل چا نه وي، خو الواد یې و، فلکم الربع، نو بیا ستاسو د خاوندانو دپاره څلورمه حصه ده. مما د هغه مال نه ترکنا چې پرېښودي دي دې زنانو د مرګ نه پس، من بعد وصیت، لیکن دا حصه به دغه زنانه د وصیت جاری کول نه پس وي. یوصین بها، کم وصیت چې کړی دی زنانو، او دینن، یا وروسته د ادا کولو د قرض نه. او چون کې وصیت او قرض دا دواړه اهم امور دي،
د دې د وجې نه بار بار د دې تذکره د هر مسلې نه پس کولای کېږي په طور د تاکید چې قرض چې دی دام اهم دی او قرض غوښتونکي خو به څوک وي او وصیت چې دی دا اسې نه چې تاسو ووایئ چې یاره مړی اسیم تلی دی نو په هغه په وصیت کې عمل وشي او که ونه شي نو ځکه یې وصیت په دین باندې مقدم کړی دی دې حصه کې د خاوند د پاره برخه بیان کړه چې هغه نیمه حصه ده کچری د دې زنانه الواد نه او که الوادي نو بیا څلورمه حصه ده د خاوند لپاره ولهن الربع او د دې بیبي د پاره کچری دا خاوند مړ شي نو د بیبي د پاره څلورمه برخه ده مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو خاوندانو پریښی دی ان لم یکن لکم ولد کچری ستاسو الواد نه الواد نه نو بیبي ته به څلورمه برخه د خاوند په میراث کې میلاویږي الواد نه دغه الواد که د دې بیبي نه او که د نورو بیبیانو نه او که دا الوادي او که د الواد وسی یعنی الواد وفات شه دی خو وسی شته نو په دې ټولو صورتونو کې که دا الواد نو که دا د دې بیبي نه او که د نورو نه نو د دوی دپاره بیا څلورمه حصه ده که دا بیبي یوی او که دا دوی او که درې او که څلورې نو دا څلورمه حصه به په دوی کې بیا تقسیمیږي برابر سرابر که یو بیبي نو څلورمه حصه به ورته غونډه میلاویږي که دوی نو دا څلورمه حصه به دوی نیمه که درې نو درې حصو به تقسیم کی هر به یو حصه والی او که څلورې نو په څلورو حصو باندې به تقسیم شي یو شان او په دوی باندې بیا تقسیم کړلی شي فإن کان لکم ولد او کچری ستاسو الواد وو دا الواد د دغه بیبي نه او که د نورو بیبیانو نه وو او که الواد او که نوسی وو فلهن الثمن نو بیا د بیبیانو دپاره اتمه حصه ده لکه څنګه چې په جزئیت په نسب کې د نارینه دپاره د دوو زنانو برابر حصه وه دلته کې هم دا قاعدې مطابق د نارینه دپاره نیمه وه که چېرې الوادي نه او که الوادي یي نو بیا څلورمه وه او د زنانو دپاره څلورمه ده که الوادي نه او که الوادي یي نو بیا اتمه ده دا په هغه حساب سره کم چې په مخکې وراثت کې بیان شو فرمای فإن کان لکم ولد فلهن الثمن کچری د خاوندانو الواد وو نو بیا د بیبیانو دپاره اتمه حصه ده مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرېښودی دی من بعد وصیه وروستو د وصیت کولو د دغه نارینهو نه توصونه چې تاسو وصیت کوئ بها په هغې سره او دین یا وروستو د ادا کولو د قرض نه اول به قرض ادا کړلی شي بیا به په وصیت باندې عمل وکړلی شي قرض به د پوره مال نه ادا کیږي او وصیت په د مال په دریمه حصه کې جاری کیږي او دای نه پس په
د کفن دفن خرچه هم د هغې نه وویستلی شي، د دې نه پس به بیا په وارثانو کې مال تقسیمولی کېږي. ولکم او ستاسو دپاره نصف و نیمه حصه د ما د هغه مال ترکه چې پریښې ده ازواجکم ستاسو بیبیانو ان لم یکن لهن ولد کچرنی الواد د دوی فإن کان لهن ولد کچری دغه بیبیانې الواد والا فلکم نو ستاسو دپاره الربع څلورمه برخه ده مما د هغه مال نه ترکنه چې پرېښودي دی بیبیانو من بعد وصیت وروستو د وصیت نه یوسینا چې وصیت کوي دغه بیبیانې بها په هغې سره او دین یا قرض ولهن او د دوی دپاره بیبیانو دپاره الربع څلورمه حصه ده مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرېښې ان لم یکن لکم ولد کچرنی ستاسو الواد فإن کان لکم ولد او کچری وي ستاسو الواد فلهن الثمن نو بیا د دوی دپاره اتمه حصه ده مما د هغه مال نه ترکتم چې تاسو پرېښی دی من بعد وصیت وروسته د وصیت نه توصونه چې تاسو وصیت کوئ بها په دې سره او دین یا قرض. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.